سلامونه ګرانو قدرمنو دوستانو، هیله د چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. نن ورځ به د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په لړۍ کې فعلونه په جرمني الماني ژبه کې پښتو ژبه باندې درس ولرو. سی verb conjugation یا د فعلونو وصل کول تړل. سی لکسیون 5 یا پنځم درس به وي. نو د verb conjugation Teil 1 یعنی د فعلونو د conjugation یا وصل کولو یا تړلو لومړۍ برخه چې په دې کې به وکولای شو چې زده کړو چې څنګه به کولای شو چې دوه کومکي فعلونه سره وصل یعنی conjugate کړو. همدارنګه Hilfsverben یا کومکي فعلونه په جرمني ژبه کې دوه کومکي فعلونه موجود دي چې یو یې د haben او بل sein. haben چې لرلو په معنا یا لرل، همداشان sein د کېدل یا واقع کېدلو یا همدارنګه په انګلیش کې د to be په معنا دی. نو دا دوه Hilfsverben دي. نو چې څنګه دا verb conjugation کولای شو د haben او د sein. موږ به دا زده کړو چې څنګه کومکي فعلونه conjugate یا وصل کړو. د هغوی په باره کې به مثالونه ولرو. همداشان په آخري برخه کې به یې ځینې تمرینونه هم حل کړو. نو راځو لومړی مثال ته. Ich habe ein Auto یا ich habe ein Auto یعنی زه یو موټر لرم. په دویم مثال کې sind sie verheiratet sind sie verheiratet آیا تا واده کړی، آیا ته واده شده یې. نو دلته چې دی ich یا ich او sie چې دی هغه subject یا فاعلونه دي. نو په یاد ولرئ چې فعلونه په جملو کې همیشه د فاعل مطابق conjugate یا وصل کیږي. نو چې دلته ich او sie subject یا subject په انګلیش کې یا فاعل دي، نو د هغوی مطابق ټولې جملې conjugate یا وصل یا تړل کیږي. نو لومړی به د haben یا to have یا د لرلو په باره کې موږ دوه برخې ولرو چې یو به یې singular یا مفرد وي او بل به یې plural یا جمع وي. چې په singular کې به موږ دا برخې ولرو چې اوس به یې درته تشریح کړم، او په plural یا جمع کې به هم ځانګړې برخې ولرو چې په هغه کې دا ich habe یعنی زه لرم، ich یا ich habe زه لرم چې habe die haben verb conjugation ده. du hast ته لرې چې hast چې ده هغه د haben conjugation ده. همداشان ihr دی sie دا مؤنث ist هغه چې کوم یو د بېروحو شیانو لپاره کارول کیږي hat. ihr sie ist hat hat چې ده هغه د haben conjugation ده په singular کې. همدارنګه plural یا جمع کې به wir haben ihr habt sie یا sie haben. دلته یوازې د ist دا capital یا غټ ist ده، دا کوچنی ده. چې wir haben موږ لرو، ihr habt یعنی تاسو یې لرئ، او sie تاسو یا تاسې چې جمع ده haben لرئ. یعنی دلته په اسانۍ سره ویلی سو چې د ich جمع چې ده wir، د du یا د ته یا د تا جمع ihr، او د ihr sie ist جمع sie یا همدارنګه د هغوی conjugation haben ده. نو یو ځل به یې بیا ټول تکرار کړم. ich habe du hast ihr sie ist hat wir haben ihr habt همدارنګه sie haben. دا و د haben یا د to have یا د لرلو conjugation په الماني یا جرمني ژبه کې. اوس به د haben چې څنګه کولای شو په جملو کې استعمال کړو. ich habe ein Haus زه یو کور لرم. ich habe ein Haus یعنی زه یو کور لرم. دلته habe چې ده هغه د haben conjugation ده. همدارنګه په دویمه جمله کې hast du eine Freundin hast du eine Freundin
آیا ته انډیواله لرې دلته چې حذف چې ده هغه د haben کنجوګیتسیون ده. همداشان wir haben ein Auto. Wir haben ein Auto. موږ یو موټر لرو. haben کنجوګیتسیون ده. همداشان habt ihr Kinder. habt ihr Kinder. آیا ماشومان لري؟ habt چې ده هغه د haben کنجوګیتسیون ده. بالاخره Frau Sarah, haben Sie einen Moment? یعنی اغلی سارا آیا ته یو څه وخت لري یا یوه دقیقه وخت لري. دلته فراو چې ده هغه د ښځو د احترام په خاطر باندې کارول کیږي. Frau Sarah, اغلی سارا، haben Sie einen Moment? آیا ته یو څه وخت لري. haben کنجوګیتسیون ده. همدارنګه په دې مثال کې ihr hat keine Zeit یعنی دی وخت نه لري. ihr چې ده هغه د مذکر لپاره کار کول کیږي. hat چې ده هغه د haben کنجوګیتسیون ده یا وصل د وصل فعل. Shazia hat eine Tochter. Shazia hat eine Tochter یعنی شازیه یوه لور لري. hat چې ده هغه د haben کنجوګیتسیون ده. Meine Eltern haben einen Hund. Meine Eltern haben einen Hund یعنی زما مور او پلار یو سپی لري. چې haben چې ده هغه کنجوګیتسیون ده. نو اوس راځو د sein د دویم هیلفسویربن یا کمکي فعلونو دویم چې هغه sein د to be یا د واقع کېدلو یا د کېدلو په مطلب ده. دلته هم لکه د haben په شان دوه برخې دي چې یو ته یې singular یا مفرد او دویم یې plural یا جمع ده. چې په singular کې هم درې برخې لرو چې هغه ich bin, du bist, ihr, sie, es, sie, دی مذکر، sie دا او es هغه ist. Ich bin, du bist, ihr, sie, es ist. همدارنګه plural یا جمع کې به wir sind, ihr seid, sie sind. wir sind, ihr seid, sie sind. یو ځل بیا ټول تکرار کړم. Ich bin, du bist, ihr, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. دا د sein to be verbs یا د کېدلو یا واقع کېدلو یا sein verb conjugation. نو اوس به د sein جملې ولرو. Ich bin 25 Jahre alt یعنی زه 25 کلن یم. bin چې ده هغه د sein conjugation دلته یې په هایلایټ کلر کې په هایلایټ رنګ کې لیدلی شئ. په دویمه جمله کې bist du verliebt. bist du verliebt آیا ته د چا سره مینه لرې یا په چا باندې عاشق یې. دلته چې ده bist چې ده bist du verheiratet آیا ته چا سره مینه لري. bist چې ده هغه د sein conjugation verb ده. wir sind glücklich موږ خوشحاله یا قسمتوار یو. موږ خوشحاله یو یا موږ قسمتوار یو. wir sind glücklich دلته sind چې ده هغه د sein conjugation ده. seid ihr glücklich آیا ته خوشحاله یې. seid چې ده هغه conjugation ده. Frau Isra اغلی اسرا sind sie zu Hause. sind sie zu Hause آیا ته په کور کې یې. Frau Isra اغلی اسرا sind sie zu Hause آیا ته په کور کې یې. Frau Isra Frau چې د هغه د ښځینه‌و نومونو د احترام خاطر دلته په شروع کې استعمالول کیږي. Frau Isra sind sie zu Hause یعنی اغلی اسرا آیا ته په کور کې یې. دلته sie چې ده هغه د sein conjugation ده. نو په نورو جملو کې به ihr ist verheiratet ده واده کړی. ihr ist verheiratet ist چې ده هغه د sein conjugation ده. Karima ist Lehrerin. Karima ist Lehrerin. Karima چې ده هغه یوه استاده ده. ist
دلته design conjugation ده یا فصل کوونکی فعل. Meine Nachbarn sind sehr nett. Meine Nachbarn sind sehr nett. یعنی زما همسایگان ګاونډیان ښه خلک دي. نت چې اصلي کې د پاکوالي په معنا دی، خو دلته د ښه والي په معنا هم استعمالول کېږي، یعنې زما همسایګان ښه خلک دي. نو دا و دیزاین د جملو په باره کې. اوس به یوبونګ یا تمرین ولرو چې په دې تمرین کې به موږ د haben او دیزاین دوه جملې ولرو چې په هغوی کې به خانه خالي موجوده وي. نو تاسو به د خانې خالي په ډکولو سره دا تمرین کړئ او د هغوی ځوابونه به په کمنټ باکس کې ولیکئ. نو بیا زه هغو کسانو ته ځواب ورکوم چې هغوی صحیح ځواب ویلی وي د دو تمرین. نو د کمنټ باکس کې به زه تاسو ځوابونو ته منتظر یم. Wir ... ein aus. نو په دې خانه خالي کې څه شی راځي د haben conjugation برخه کې، نو هغه به تاسو کمنټ باکس کې ولیکئ. همدارنګه په بله جمله کې ... ihr Kinder. نو تاسو به دا هم وښایاست چې په دلته په شروع کې څه شی استعمالول کېږي. دا دوه جملې د haben په باره کې دي او یوه به خانه خالي لري. همداشان راځو د sein conjugation برخه کې هم دوه جملې لرو. Ihr ... 35 Jahre alt. نو تاسو به دلته په دې د نقطو په ځایونو کې ولیکئ چې څه شی استعمالول کېږي چې هغه مو کنجوګیټ کړو دا جمله. همداشان په اخري جمله کې به ... Sie ihr اقبال. نو دلته په دې خانه خالي کې به تاسو هم کمنټ باکس کې ولیکئ چې څه شی استعمالول کېږي. نو دا و د جرمني یا الماني ژبه کې د هیلفسوربن یا د فعلونو کنجوګیشن یا وصل کولو یا تړلو په باره کې درس. د ویډیو د لیدلو نه مو نړۍ مننه. چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو ټول افغانیان پښتانه وروڼه وکولی شي چې په اسانۍ سره دوی په خپله پښتو مورنۍ ژبه باندې الماني ژبه یا جرمني ژبه زده کړي. او د ویډیو په لیدلو سره ویډیو لایک کړئ تر څو د چینل یا د یوټیوب چینل الګوریتم دا ویډیو نورو کسانو ته هم په اسانۍ سره ورسوي. او سبسکرایب له یاده ونه وځي. د تاسو سبسکرایب کېدل به ما ته زیات تشویق راکوي تر څو نورې په زړه پورې او زیاتې ویډیوې د تاسو محترمو لپاره جوړې کړم. نو ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.